جلیل جان صاحب زم تاسو سره به نور خبرې هم کوو په دې پروګرام لړ کې څنګه چې جلیل جان صاحب تاسو سره وقفه کې هم خبرې کولې د پی ایچ ډي پی جوړولو کې تاسو لکه جرمني کې وایي هغه ټایم سره تاسو موږ له څه بیان وکړئ چې هغه کم حالات و چې کم وخت کې تاسو دا پارټي جوړه کړه او څنګه دا تاسو جوړه کړه کله چې موږ المان ته راغلو په اتیایم کې نو هغه وخت د پښتون بلوچ یو ټولنه وه هغې کې دا فیصله بیا وشوه چې یو داسې پارټي موږ جوړه کړو چې صحیح د ټولو پښتنو د یووالي خبره کوي د امونه تر اباسینه یا تر مارګلې پورې او هغه یو داسې پروګرام ولري چې دواړو خوا پښتنو ته قابل قبولي نو هغه وخت کې داسې زموږ ډېر ملګري وو چې هغوی وی نوم به یې واخلم قدوس تندر چې هغه کبیر ستوري ته چې موږ به ورته کبیر ماما وې د مینې نه هغه ته یې وویل چې دا پارټي دې وخت کې مه جوړوه ځکه چې موږ په دې پوزیشن کې نه یو چې موږ یو پارټي وچلو موږ د یو پارټۍ څانګې په حیثیت باندې موږ چلولی شو خو پارټۍ خو کبیر ماما چونکې یو فیصله کړې وه او نور ملګرو لکه علي خان مسعود او نور زموږ چې شیرین ګردیوال او دا ټول چې موږ پکې وو موږ دا فیصله کړې وه چې نه پارټي به جوړو نو په دې وجه باندې چې د پارټۍ بنیاد کېښودی شي او د دې پارټۍ یو مقصد دا دی چې د ټولو پښتنو په خپله خاوره باندې اختیار وي که نه او د دې نه پس بیا دا چې ما څنګه تاسو ته وویل چې پښتنو بلوچو هغه ټولنه وه د هغې نه بیا دا پارټي جوړه شوه نو وخت په وخت باندې د دې ټولو مشرانو چې افضل خان لالا پکې هم شامل دی او بیګم نسیم او ولی خان دي دوی وخت په وخت باندې راغلي دي او زموږ د دې پارټۍ دغه یې کړی دی لکه تایید یې کړی دی چې دا ډېره ښه پارټي ده اپریشیټ کړي دي چې دا پارټي ډېره ښه پارټي ده چې د پښتنو د نماینده دواړه خوا پښتنو نمایندګي کوي ځکه داسې یو پارټي تر اوسه پورې نشته چې هغې کې د کوزې خوا او د برې خوا ممبران یا غړي که نه نو په دې وجه باندې چې دا پارټي یو مطلب نه یو یونیک دغه دې پارټۍ له به تاسو سیاسي وایي که غیر سیاسي لکه دا بیسس د دې څه دي نه پارټي خو چې ورته پارټي وایي یا خو مطلب دا د سیاست دپاره جوړه شوې ده چې د پښتنو سیاست او د پښتنو خپلواکي او د پښتنو په خاوره باندې د پښتنو حکومت چې پښتانه په خپله خپلې فیصلې کوي نه چې بل څوک د هغوی فیصلې کوي دا تاسو وکتل زه د یو مثال در کوم د چا نوم نه اخلم خو هلته کې یو پارټي ده چې د پښتونخوا د نوم یې ډېر زیات مخالفت وکړه او بیا یې دا وکړه چې تشه پښتونخوا به ني دې سره به یو لکی تړی نو لکی خو شاته خلک تړي هغه ورسره مخکې لکی وتړله خبر رښتیا خبره لکی خو شاته خلک تړي نو هغه صرف او صرف په دې وجه چې پښتون قوم ته وښول چې زه څه ویم که نو هغه به تاسو کوئ او موږ د دې خلاف یو موږ پښتون قوم چې دی خپلې فیصلې او خپل مشکلات چې څه دي هغه به په خپله حل کوي صحیح ده ټیک ده ډېر ښه او دې سره به زه نصیر ستوری چې کوم جنرل سیکرټري دي د پی ایچ ډي پي دوی نه به بیا دا پوښتنه کوم څنګه چې دا جلیل جان صاحب ویل دا یو سیاسي غونډه تاسو جوړه کړې دې دپاره ټیک د یورپ کې تاسو ډېر ښه سټرکچر دی یو کې کې مو شو جرمني کې میدان خو افغانستان یا پاکستان دی پښتانه غونډول نو هلته کې ستاسو څه مخکې په مستقبل کې یا اوس څه اکټیویټیز شته یا تاسو څه الیکشنونو کوي حصه اخیستل داسې څه پروګرام شته چې کله الیکشن وي چېرته نو تاسو حصه والئ یا ډېره مننه دا لکه څنګه چې جلیل خان ویلې مخکې دا دغه و که دا زموږ پارټۍ په 1980 کال کې جوړه شوله هغه وخت کې دا منشور ولیکل شو دا منشور هلته د
افغانستان ته ولېږل شولو، پېښور ته ولېږل شو، پښتونخوا ته ولېږل شو، هغې باندې خلکو هغه مطلب دا دی چې دا زموږ پارټۍ چې دا د باچا خان د عدم تشدد د غورځنګ د هغه غورځنګ یوه برخه ده. په افغانستان په دغه کې د درې غورځنګه چې وروستني تاریخ ته سړی وګوري چې اول د مغولو په مقابل کې د پښتنو د ملي ازادۍ بخښونکي غورځنګ د خوشحال خان خټک بابا دغه کړی. بیا ورپسې د ایرانیانو په مقابل کې د پښتنو د ملي ازادۍ غورځنګ دا د میرویس خان نیکه لخوا دغه شو چې هغه میرویس خان نیکه بیا هغه پایتخت یې مالته قندهار و، دغه ته قندهار ویم چې وروسته د احمدشاه بابا لخوا نه دې ته افغانستان نوم ورکړل شو. او دریم چې و د باچا خان د پښتنو د ملي ازادۍ غورځنګ و چې دا د عدم تشدد غورځنګ و. دا زموږ پارټۍ د دې عدم تشدد د غورځنګ برخه ده. اوس په افغانستان کې زموږ فعالیتونه روان دي. اصلي مرکز زموږ په افغانستان کې دی چې موږ ورته پښتونخوا وایو که نه، لویه پښتونخوا وایو چې لویه پښتونخوا د احمدشاه بابا افغانستان دی. دا پښتونخوا چې موږ کوم ذکر کوو دا د احمدشاه بابا افغانستان ذکر کوو. زموږ مرکز اصلي مرکز په پښتونخوا کې دی. په موجوده حالاتو کې داسې دی چې د افغانستان په اوسني قانون کې د قوم په نامه باندې پارټۍ بنده ده. مطلب ته نشي کولی چې د پښتون په نامه باندې پارټۍ هلته رجسټر کړې، رجسټریشن یې وکړې. نو موږ کوشش کوو دا اوسه پورې لږ حالات زموږ دغه موږ کوشش کوو چې دا رجسټریشن هلته وکړو، یا نوم سره څه دغه وکړو یا بله طریقه ورته برابره کړو دا رجسټریشن وکړو. هلته هم زموږ فعالیتونه روان دي. خو دا چونکې زموږ د پارټۍ د زیات ممبران چې د مرکزي کمیټې ممبران چې ورته وایي یا دغه مشران جرګې غړي ورته موږ وایو دا په اروپا کې دي او زیات چې دي په جرمني کې دي که نه. نو هغه فعالیتونه او کوم کارونه چې موږ جرمني نه کوو، څو هلته موږ ته موقع نه مساعدېږي نه پیدا کېږي، نو موږ ټول کارونه دلته کوو. لکه اوس موږ په 1993 کال کې د پښتنو د یووالي ورځ کله چې دا 100 کاله د دې قرارداد پوره شو، دا کاغذي ټوکریو ته موږ اعلان کړی دی چې د پښتنو د یووالي ورځ په نامه باندې چې لر او بر پښتانه یو دي. غټې غټې غونډې شوي دي. د هغه نه وروسته د پښتنو د په روان ناورین باندې دغه په دې باندې سیمینار شوی دی. د پښتنو د یووالي ورځ هر کال موږ په مختلفو بڼو کې نمانځو، کله په پریس ریلیز باندې، کله په غونډه باندې، کله په دلته موږ د کوزې خوا نه ټول مشران راغوښتي دي. افضل خان الله خدای دې عمر ورته ورکړي هغه راغلی دی، ولي خان بابا خدای وبخښي هغه راغلی دی، محمود خان اڅکزی صاحب راغلی دی، مندوخیل صاحب راغلی دی، اجمل خټک بابا دې خدای وبخښي هغه راغلی دی. مطلب دلته ډېر زموږ د فعالیتونه چې ټول راغلي دي. دلته زموږ په غونډو کې برخې اخیستې. موږ د پښتون قومي وحدت د لاندې دلته څو غونډې جوړې کړي. موږ په خپل وخت کې د دې پرسلیزونه ورکړي، په خپل وخت کې موږ اواز کړی دی، په اواز په هغه وخت کې اوچت کړی دی، دغه کړی دی. او په اوسني وخت کې چې دي زموږ په ملګري چې دي هغه په دغه کې برخه لري، خو په دې پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ په نامه باندې هغې نشي کولی چې اوس په ښکاره سره کار شروع کړي که نه. ځکه په افغانستان په اوسني دغه کې چې دی په دې قانون کې اساسي قانون کې چې دی د پښتون په نوم یا دې په نوم باندې دی وایي چې دې باندې فعالیت نه کوي که نه. نو موږ کوشش کوو چې یو دغه ورکړو، ځکه چې موږ ته یو مسله دا وه چې په 2006 کال کې د ډاکټر کبیر ستوری چې د ګوند مشر و هغه پاک ورسېد. هغه نه وروسته اوس بیا موږ الیکشن وکړو. د الیکشن نه وروسته اوس تقریبا دغه 9 د جون 9 د جون و مای بخښنه غواړم، په مای کې موږ د الیکشن سر ته ورسېده چې هغه کې موږ نوي ممبران ور دغه کړل، نوي د کابینه هم نوې کړله، هغه ټاکنې وشولې، ټول وشو چې وسلک علي خان مسعود و هغه پکې زموږ صدر شولو، محمد شیرین ګردوان نایب صدر شولو. خو زموږ اصلي دغه دا دی چې دا زموږ په دغه کې چې د مرکزي کمیټې کې چې دي نیم د برې خوا نیم د کوزې خوا زموږ په عمل کې دا دغه چې دی دا عمل کې یووالی د پښتون دا موږ دغه کړی دی، پلی کړی دی په عملي صورت کې. هسې په خوله نه دی چې موږ چې پښتنو یووالی غواړي. زموږ په پارټۍ کې زموږ په ګوند کې عملي دغه باندې دی. اوس لکه جلیل خان دا هم زموږ د مرکزي کمیټې غړی ده، دا والته و د تم پته دا ټول دغه ورسره دي که نه، چې څه د بر خوا دي څه د په اوسني دغه نوی الیکشن چې اوس موږ کړی دی کې موږ 6 کسه د برې خوا 6 کسه د کوزې خوا یو کس چې دی هغه هم د کوزې خوا دی چې هغه زما ډیپټي جنرال سیکرټري دی که نه. نو مطلب موږ د پښتنو د یووالي ازادي سوکالي دې لپاره کار کوو. او دغه فعالیتونه چې دي موږ چې دا ډېر په دې بهر کې دي، علت دا دی چې دلته موږ ته ډېر چانس دی که نه، دلته موږ په ازادانه توګه هر څه کولی شو. خو موږ دې نه دغه نه موږ په داخل کې ملګري په کار لګیا دي. په پښتونخوا کې چې موږ د پښتونخوا ویو په بره پښتونخوا کې یعنې افغانستان کې ملګري دي، ټول کار کوي، فعالیتونه کوي، ډېر کار روان دی.
ډېر ښه خبره او